چې د اجانب هغه او د نصرو هغه کورنۍ په مابین کې اول شروع د 53 کال څخه د مځکې چې 56 کاله وه دا تنازع شروع شوه دوی په مشکل کې سره راغلل یا دوی نه پوه یا خلک نه پوه د دې معامله تر دې ځایه راغله چې په هغه کې 14 کسه شهیدان شو دواړو فریقو ډېر زخمیان باغونه پرې شوه دغه ټرانسفارمران وویشتل شوه خلک غلا شوه خلک زخمیان شوه د دې موږ فیصله دا کړې ده چې دغه زخمیان دغه ټرانسفارمر دغه باغونه دا دنیوي تاوانونه دا موږ د دواړو دا تقریبا برابر شوي دا موږ سره برابر که په دې کې هېڅ پور د یوه سړي نشته او د دواړو فریقین چې څه نقصانونه شوي دي دوی موږ ته اختیار راکړي په دې کې ځکه چې ده ځکه موږ راولاړ شو چې دا 56 کاله ځکه وه چې تنازع وه په هغه کې 48 کاله اوس موجوده ده څه په روډو کې تللې ده څه چا څوک تېری کړی دی چا نیولې ده یا څه شوي اوس پر میدان باندې 48 کاله پاته ده 48 کاله چې دي موږ سالسانو دا فیصله وکړه چې 40 کاله د یوه فریق ته 40 کاله چې ده هغه موږ بل فریق ته ورکړو د روب هغه او د صدام هغه دا او په دې ځکه کې یو روډ چې د عثمان اغا ځکه ده 14 فوټه 15 فوټه موږ خواست ورته وکړي په دا کې به لار موږ د حنیف اغا کورنۍ ته ورکوو چې دا کومه لار د مځکې ته ځي د حنیف اغا موږ دغه لار حنیف اغا کورنۍ ته ورکړله دا لار به دوی استعمالوي او د روب هغه کورنۍ ته وه او په هغه په عوض کې به موږ دا مځکه عثمان اغا ته ورکوو دا صرف صدام اغا خاندان د مغرب پر طرف دغه 40 کاله مځکه موږ صدام اغا ته ورکوو چې د ده د کور پر برابري ده او دا نوره مځکه چې پاته ده 48 کاله هغه 40 کاله هغه موږ د حنیف اغا کورنۍ ته ورکړه او یو مړی د حنیف اغا د کورنۍ ده بالا سوی دی د هغه موږ پور ایښی دی دیت 40 لکه روپۍ هغه اوس موږ راوړي دي چې موږ به یې ورکوو هغه به ورکړو بیا به دغه بعد نور بل څه هغه به بعد حج رمضان د کورنۍ ور به دیت ورکړو بیا به دغه بعد پرمخ هغه 40 لکه روپۍ کمه دي اجرو په هغه دا اجرو په هغه ته 40 لکه روپۍ موږ ده دیت وي او د حج رمضان په دې کې چې کومه د ده باغونه د ده مالک تاوان شوی و د هغه موږ 40 لکه روپۍ ایښي دي هغه 40 لکه روپۍ دا دي حج رمضان کورنۍ که شته حج اختر چیرې دی راسي حج صاحب جان راسه غلام علي د غلام علي بارکزی کور ته به موږ نن ماپښین مازدیګر ورځو د هغه دیت وروړو چې هغه دیت به دوی د مړي څخه قبلوي اگر یه دیت به نونو معلومات به معلوم موږ د جرګې د طرفه
ملک محمد شاه د مرحوم د کورنۍ د جانشین قبر مشهور تقریبا هغه دې معطله کړی دی کومه دا نه وایي بل لایک یوار ولا غاجانه دا پیسې ورکړه د رمضان کورنۍ برام خان چیرې اجاختره پیسو کې اتیا لک هغه بیا سید جمال خان کرسي دراوخ دولت کرسي ورکړي دولت تی دا زفر لار زبدلې کرسي درکې زفر لار باندې زفر لار خواته ولا يا بس سمنا استخدام سام دې څه نشته مې لار بارام خان سوسو شنو عبد العزيز صاحب شنو بارام عبد العزيز شنو عبد العزيز بس راوړل رضا